بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. پلوشه چاړنده کړه. د انګریز سیګرټ په لاس کې و. کله به یې چې خبرې وکړې ترجمان ته به یې په څنګ ور وکتل. ترجمان به د انګریز خبرې جمیل ته ژباړلې. ګوره جمیله، دا وایي هر څه پرېمانه دي، ته د خپل کارونو ته دوام ورکړه. تا ټول کارونه ډېر ښه سرته ورسول. جمیل ورته وویل ته ده ته ووایه چې اطرافو کې خطرې بیخي زیاتې دي. که افشا شم کلی کې به مې ځای ورک شي، نو دلته ښار کې به کور راته پیدا کوي. ترجمان ورته وویل ګوره تا ته یې وویل چې ته بېغمه شه، ستا مشکل زموږ مشکل دی. تاسو شپې مخکې په جومات کې چې کوم قومي مشر وژلی و، هغه کار زموږ لپاره بیخي زیات په ګټه تمام شو. د خلکو له وسلوالو نه کرکه زیاته شوه. اوس دا واخله $500. جمیل په جنګو داړو دواړه لاسونه ور مخکې کړل. زړه یې له خوشحالۍ نه ټوپونه وهل او ډالر یې واخیستل. ترجمان بیا لګیا شو. ګوره دا ځل به ډېر په احتیاط کار کوي. د وړو جنکو د لوبو لپاره دا وړې نانځکې یعنې ګوډۍ دي. په دې کې موږ بارود ځای پر ځای کړي دي. خالص C4 بارود دي. ته به داسې کوي چې د نجونو د مکتب سره به دا ناوې کېږدي. کله چې د رخصتۍ په وخت کوم نجلۍ ور واخلي نو چاودنه به وشي. بس تا همدومره کار دی، نور ته ترې خلاص یې. بیا راځه، پیسو ته فکر مه کوه. جمیل په ټټر ورته لاس کېښود. بېغمه شه صاحب، نور زه پوه شه او زما کار. جمیل د وسلوالو په لباس کې هغه کارونه کول چې ازادۍ غوښتونکي وسلوال به ورباندې بدنام شول. بدل کې به یې له خارجیانو نه روپۍ اخیستلې. جمیل دویمه ورځ خپل موټر کې لاړو. ډېر په احتیاط سره یې باروتي نانځکې د مکتب د دروازې سره کېښودلې او په منډه روان شو. موټر یې په لویه لار روان کړ. ټایپ ریکارډ ته یې لاس وروږد کړ. سندره یې چالان کړه. ډېر خوښ و، ولې چې تېر ځل یې پلچک وران کړی و. بیا یې جومات کې سپین ږیری وواژه، خو څوک ورباندې پوه نه شول. دا یې درېیم وار و چې کامیاب شوی و. اوس په دې سوچ کې و چې کله به چاودنه کېږي او بیرته به د خارجیانو مرکز ته ورځي او پیسې به ترې اخلي. همدې سوچونه کې و. د ټیپ ریکارډ والیه مې ښي خواته په ګوتو تاو کړ. سندرې ته یې غږ ورکړ. لږ وخت تېر شو، سندره یې بنده کړه او خبرونه یې چالان کړل. د خبرونو پیل کې دا خبر واورېد نن په تنګي کې د جنکو د مکتب سره چاودنه شوې. 2 جنکۍ پکې وژل شوي او یوه ټپي ده. دغه رنګ پیښو کې د وسلوالو طالبانو لاس وي، ولې چې دوی د جنکیو د تعلیم مخالف دي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړې شي. جمیل دواړه لاسونه له خوشحالۍ نه په زور سره د موټر په سټیرنګ ووهل او موټر یې د کور پر طرف تاو کړ. بیا یې سندرې ته زور ورکړ او همدا سوچونه یې کول که د مخکې نه زیات ډالر ترلاسه کړي نو نوی موټر به ځان ته واخلي. په لار کې په هغه مکتب باندې تیر شو چیرته چې چاودنه شوې وه. خلک راټولو او له ورایه غوسه ښکارېدل. مړي او زخمیان یې په شخصي موټرو کې روغتون ته انتقالول. دی موسکی شو او موټر یې نور هم تیز کړ. کور ته ورسېدو. میرمن یې ورته ډوډۍ راواخیسته او بیا یې ورته وویل ډوډۍ زر زر وخوره، بیا ورشه پلوشه نن د شفیقې سره مکتب ته تللې ده او تر اوسه نه ده راغلې. د شفیقې مور وایي هغه هم تر اوسه نه ده راغلې. خلک وایي مکتب کې چاودنه هم شوې ده، خدای دې نه کړي څه مشکل ورته نه وي جوړ شوی. د جمیل د لاس نه ډوډۍ ولوېده. ولاړ شو. حیران دریان ودرېدو. دا څه وایي؟ نو تا ولې ورسره پرېښودله؟ ښځې ورته وویل سړیه نور مې څه کړی وی؟ نور جنکۍ چې ځي نو دې ته هم خوند ورکوي او وایي چې زه هم مکتب ته ځم. جمیل موټر د مکتب پر لور روان کړ. هلته هیڅوک هم نه و. د روغتون په طرف روان شو. ورسېدو. په بیړه له موټر نه ښکته شو. د موټر دروازه یې هم خلاصه پرېښوده. په روغتون کې بیروبارو. روغتون ته ورننوتو. کلیوالې مخې ته ورغې او په ورخطا لهجه یې ورته وویل ښه وې چې راغلې، ورشه ستا لور هلته ده. جمیل ورغې. څه یې ولیدل؟ 2 جنکۍ چې عمرونه یې د 6 او 8 کلونو ترمنځ دي وژل شوې وې او پلوشه چې 6 کلنه وه 2 سترګې له لاسه ورکړې وې او یو لاس یې هم پرېک شوی و. جمیل غږ ورته وکړ پلوشه په چغو شوه. ویل یې بابا بابا ته چیرته یې چې زه دې ووینم؟ زه خو ته نه وینم. ما ته ولې څه شی نه ښکاري؟ زه چا داسې کړم؟ د جمیل سره د چا ځواب نه و. په سر یې منګولې خښې کړې او غوښتل یې په چغو چغو وژاړي، خو د جرم احساس او غم یې دومره زیات و چې په ژړا سره نه کمېدل. قدرمنو دوستانو، که دا قصه مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې موږ تاسو ته نور هم دغسې له فن څخه ډکې کیسې، اسلامي او طبي معلومات راوړو او تاسو سره یې شریک کړو. دا ویډیو زموږ د چینل نه ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره مننه.